بسم الله الرحمن الرحیم. رزو بخپل درس ته نن موږ غواړو چې څنګه وکولای شو یو فلش یا هم یو ډرایو لاک کړو. نو دلته که موږ د سپي سي ته لاړ شو، دلته موږ یو فلش لرو، بل خپل ډرایو لرو. که چیرې په دوی کې د موږ مهم معلومات او یا هم شخصي معلومات وي، وغواړو چې دا موږ لاک کړو، څوک یې ونه ګوري، یا هم دې ډار راسره وي چې دا فلش د موږ نه چېرته ورک نه شي، څوک یې ونه ګوري. نو څنګه کولی شو موږ د خپل معلومات قفل او یا هم بند کړو، تر څو غیر د موږ د پاسورډ نه بل څوک خلاص نشي کولی او ویې نشي لیدلی. نو موږ راځو لومړی کنټرول پینل ته. دو ځای کې موږ لرو بیټ لاکر. نو موږ به د دون استفاده وکړو تر څو خپل ډرایو یا هم فلش قفل کړو. دا به کلیک کوو. دو ته راځو، موږ به دلته موږ ته پیشنهاد کوي چې کوم ډرایو غواړئ چې تاسې قفل کړئ. موږ چې دلته د سپي سي ته لاړ شو، دغه هغه لیبلونه، هغه نمونه دي چې موږ دلته راپېژني. دا زموږ ډرایو دی او دا هم زموږ فلش دی چې موږ ورته وصل کړی. یوز بي ډرایو اف یې نوم دی. نو دلته هم موږ اف بیټ لاکر آف نوم یې اف دی، دا آف دی، دې باندې به کلیک کوو او راځو به دلته اوس موږ ته یوه ګزینه فعالېږي چې موږ څنګه وکولی شو بیټ لاکر روښان کړو یا هم بیټ لاکر ورکړو. دې باندې به کلیک کړو. دغه صورت کې به موږ هېڅکله فلش د کمپیوټر نه وباسو. که مو چیرې وایستله نو موږ فلش به خراب شي. دلته موږ ته وارننګ هم ورکړی دی، لږ څه وخت نیسي، دې ته به صبر کړو. ښه، نو وروسته د هغو مرحلې نه دغه مرحله موږ ته راغله. نو موږ به دغه آپشن فالو کوو. ورپسې موږ ته د پاسورډ راځي. لومړی به پاسورډ ورکوو، دوهم ځای کې به موږ خپل پاسورډ تکراروو. نو موږ دلته پاسورډ ورکوو. زموږ پاسورډ به 8 عدده وي، دا یاد ولرئ. دلته به بیرته هماغه خپل پاسورډ رقم تکراري ورکوو. دا موږ چې کله تکراري ورکړو نیکسټ ویو. په دغه برخه کې موږ ته رسي وي آیا که چیرې ستاسو نه د پاسورډ ورک شي یا هم هیر شي، نو تاسې د پاسورډ بیک اپ چیرته غواړئ چې وساتئ؟ آیا غواړئ مایکروسافټ اکاونټ کې وساتئ، که خپل کمپیوټر کې غواړئ چې وساتئ، که نه غواړئ چې پرنټ یې کړئ پرنټر وسیله؟ زه وایم چې نه، مایکروسافټ اکاونټ هم نه لرم، پرنټر هم نه لرم، غواړم دلته کمپیوټر کې یا هم بل میموري کارت کې اچوم یا موبایل کې اچوم، غواړم چې داسې فایل یې وساتم ځان سره. نو زه به دا کلیک کوم. وروسته د هغو نه ما ته هغه بخښنه رسي چې په کوم ځای کې ته غواړې چې وساتې. زه وایم چې ډاکومنټ کې زه غواړم وساتم. د چیش په نامه نوم یې ورکړی بیټ لاکر. نو که غواړې چې همدا نوم دې همدا دې وي، که غواړې چې چینج یې کړې نو کولی شې چې چینج یې کړې او بیا دلته سیو ووایې. دا زموږ د پاسورډ بیک اپ، یا هم که چیرې موږ د پاسورډ نه ورک شي، یو عادت موږ لرو چې د پاسورډ جایګزین اوسي، خو هغه موږ پټ ځای کې پټوو چې څوک یې ونه ویني. په یو داسې ځای کې به موږ ایښوي. بیا وروسته نیکسټ ویو، نیکسټ. خو که چیرې هغه بیک اپ څوک د موږ پیدا کړي، بیا هم کولی شي د موږ فایل خلاص کړو، نو هغه به هم پټ ځای ساتلی وي. بیا دغه مرحله شروع کېږي او په دې مرحله کې هم موږ حق نه لرو چې فلش د کمپیوټر نه وباسو. که مو چیرې ویستو نو موږ د فلش د خرابوالي له خطر سره مخامخ کېږو. ښه، په هغو مرحله پسې دا مرحله راغله. ویډیو مې لږ څه سټاپ کړی تر څو وخت ضایع نه شي. نو هر کله چې دا تکمیل شي، نو وروسته د هغو نه به د موږ فلش مکمل لاک کېږي. هر کله چې موږ دغه مرحله تکمیله شي، 9.9% شوی، 90% پاتې، هر کله چې دا تکمیله شي نو د موږ فلش به څه رقم ته وي؟ لاک کېږي په مکمل ډول. ښه، موږ مرحله مکمله شوه، 100% تکمیل شوه. نو زموږ فلش د دې نه وروسته قفل شو. موږ کولی شو درته ووایو چې کلوز، او که چیرې موږ لاړ شو د سپي سي ته، دا زموږ فلش دی، نو هغه د قفل علامه هم ورته راغله. خو اوس موږ کولی شو چې استفاده یې کړو، یا هم ورننوځو یا هم د ووځو، یعنې قفل یوازې دی. دا ولې؟ ځکه چې دا موږ اوس قفل کړو. که چیرې موږ فلش وباسو او بیرته بیا دننه کړو، نو وروسته د هغو نه به د موږ نه پاسورډ غواړي او غیر د پاسورډ نه موږ نشو کولی چې کمپیوټر ته دننه شو. وبخئ، کمپیوټر نه ډرایو. نو موږ خپل فلش وایستی کمپیوټر نه، بیرته موږ کمپیوټر کې وصل کړو. نو اوس که چیرې موږ راشو نو موږ ته فلش ښکاره کېږي، خو فلش مو نه حافظه ښایي څومره ده، نه ده ښایي څومره ډک دی، څومره تش دی، تر هغو پورې تر څو موږ دلته پاسورډ ورنه کړو. نو موږ چې دا ډبل کلیک کوو د پاسورډ ځای راځي، نو موږ به د خپلې خوښې یا هم خپل پاسورډ کلیک کوو. موږ چې کله پاسورډ ورکړو نو وروسته د هغو نه پاسورډ غلط لاړو، پاسورډ به زه صحیح ورکړم. وروسته د هغو نه به فلش موږ ته خلاص شي. موږ ډرایو خلاص شو. خو که چیرې موږ بیا دا وباسو او بیا یې ورکړو، نو په دې صورت کې د موږ نه پاسورډ هیر شوی دی، یا هم ډېر وخت نه دی استفاده کړی موږ خپل فلش یا هم خپل اډرس. نو څنګه وکولی شو بیا دا راخلاص کړی شو؟ نو موږ هغه کوم فایل موږ راځو دلته پاسورډ چې کې خو پاسورډ هم هیر شوی، نو موږ به راځو مور آپشن ته. دلته به انټر ریکوري کی دا به کلیک کوو. نو هغه کومه ریکوري کی چې موږ ته راکړې وه، نو هغه به پیدا کوو چې هغه موږ چېرته سیف کړې وه.
موږ هغه لکه چې ډاکومنټ کې صف کړې وه هو دلته مو صف کړې وه دا د موږ ریکوري کی ده دا ټوله سلیکټ کوو کنټرول سی کاپي او بیرته ورسو همغه ډرایو ته دلته او دا به سره هم ته کوو پیسټ کوو به انټر ښه دا خو دلته خو پاسورډ غواړي پاسورډ خو موږ نه ورکوو غواړو چې د ریکوري کی نه راخلاص کړو دلته به ځو نو دلته کنټرول وي او ورپسې انلاک نو وروسته دغه نه موږ یو اس بي خلاصه شوله موږ کولی شو چې وروسته دونه یو اس بي ته څه ولیږو کاپي کړو یا هم ولیږو دا وه د یو اس بي یا هم د کوم ډرایو د قلفولو اسانه طریقه